حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية صدق الله العظيم. ګران کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پی ټی وی شیشې د اړخ نه د حیا الفلاح په پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو قربان مولانا فیض محمد جنیدی مخاطب یم. ګرانو کتونکو د حیا الفلاح په پروګرام کې مونږ تاسو ته ډېره ښکلې شان موضوع راوړې ده چې هغه رمضان المبارک کې بهترین اعمال، یعنی رمضان المبارک کې بهترین اعمال کم کم کول پکار دي. د حیا الفلاح په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته په دې موضوع باندې د خبرو اترو دپاره بلنه ورکړې ده جناب مولانا مقصود احمد سلفي صاحب ته، دوی ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو په دې موضوع کې اوس مونږ مخکې تک کوو، نو تاسو مونږ سره اوسئ. جناب مولانا صاحب، کم د رمضان المبارک میاشت ده دې کې مونږ له کم کم اعمال پکار دي چې مونږ هغه وکړو؟ ډېره مننه جی. دا رمضان مبارک چې کوم دی دا دومره عظیم میاشت دی جی چې کله چې دا زموږ سلف دا خبره موږ ته معلومیږي چې هغوی به چې کله کال به شروع شو او شپږ میاشت چې اسلامي کلنډر ختم شوی نو بیا چې کم هغه نه پس چې شپږ میاشت وي نو هغې کې دعاګانې کولې، یا الله اللهم بلغنا الی رمضان، یا الله موږ رمضان پورې ورسوه چې موږ د دې رمضان کم برکات دي هغه نه ځان مستفید کو، بل داسې داسې اعمال وکړو چې کم اعمالو سره چې الله تعالی ته موږ ته نزدیکي میلاو شي. جی جی یعنی هغوی به دې ته خوشحالېدل او دا دعا به یې کوله چې موږ په خیر او عافیت سره رمضان المبارک ته ورسو، رمضان المبارک دا روجې ونیسو، چونکې دا خو یو قسمه لا د بونسونو میاشت وي چې الله جل جلاله ډېر زیات رحمتونه وروي په بنده باندې او ډېر زیات ثوابونه الله جل جلاله په یو ورکوټي عمل باندې ورکوي. نو مولانا صاحب په دې کې داسې کم بهترین عمل موږ له پکار دی د ګرانو کتونکو ته تاسو وړاندې کوي چې هغوی په هغې باندې عمل وکړي په دې رمضان المبارک؟ بلکل ټول مخکې چې موږ ته د دې فلسفه پوهېدل پکار دی چې الله تعالی چې کوم تاسو وفرمایل چې دا رمضان دومره غوره او عظیم میاشت دی چې دې کې د الله تعالی کم چې کلام دی هغه نازل شوی دی، نو د هغه نازل کېدو په وجه سره دې ته یو خاص فضیلت میلاو شوی دی. او هغه کلام عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای هغه خلکو چې کوم تاسو ایمان راوړی دی ما تاسو باندې یو غوړ یعنی یو بهترین میاشت راوړی دی سره لپاره لعلکم تتقون، تاسو دې کې روزې ونیسئ اور بیا روزو سره چې دې تقوا حاصل نو تقوا اختیار کول او تقوا حاصلول دا په کم څیز باندې کېږي. دا د دې رمضان چې کم عظیم اعمال دي هغه په وجه سره، مثال په تور باندې چې کم موږ فرایض ادا کوو عام ورځو کې هم کوو او د رمضان کې هم کوو، نو د رمضان برکت دومره زیات دي چې هغه رمضان کې یو فرض چې کم دی 80 فرایض ته ورسېږي. سبحان الله. همدغه شان چې کم نوافل کوو نفل مونځ کوو نو هغه نفل مونځ چې کم دی فرض غوندې ثواب موږ ته میلاویږي. نو دا د دې رمضان میاشت یو خاص فضیلت دی چې الله تعالی بنده له ورکوي. اور دا دومره زبردست میاشت دی چې دې رمضان میاشت کې جنت دروازې خپل بنده ګانو له مؤمنانو لپاره الله تعالی کولاو کی اور جهنم دروازې الله تعالی بند کی. شیطان لعین چې دی هغه په زنجیرونو کې واچولی شي اور یو داسې ماحول کریټ کړي شي الله طرف نه انسانانو لپاره خپل بندګانو لپاره چې هغوی مکمل طور باندې هر عمل داسې ادا کی چې کم عمل سره د هغې نزدیکي الله تعالی سره کېږي اور تقرب الی الله هغې ته حاصل کېږي. جی جی یعنی ستاسو د دې خبرو مطلب دا شو چې مونږ له پکار دي چې مونږ په دې میاشت د رمضان المبارک کې ډېر اعمال ځکه چې هغې کې یو عمل کول هغه الله جل جلاله دومره ثواب درکوي لکه عام ورځو کې چې فرض او که کوم عمل فرض وي هغه په رمضان المبارک کې کې نو دومره فضیلت لري لکه اویا فرایض چې په نور ورځو کې جی که چرته کې اوس مونږ په دې رمضان المبارک کې ذکر اسکار کوو نو په هغې کې کوم به داسې بهترین ذکر اسکار وي چې هغه مونږ او دا کتونکي هغوی په دې رمضان المبارک کې هغه جاري کړي؟ یو خو جی دی کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبي سید عایشه صدیقه رضی الله عنها تپوس وکړه چې یا رسول الله مثال به طور باندې دی کې رمضان کې یو میاشت ليلة القدر شپه دی جی هغه شپه چې ما ته میلاو شي نو زه څه دعا وکړم؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دا دعا وښولو چې اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني، ای الله ته چې کومې ته دا خوښې چې ته خپل بندګان معاف کې، نو یا الله زه تا نه معافي غواړم ته ما معاف کا. نو یو خو دا دعا دی، بل استغفار دی استغفر الله
یا الله ته ما معاف کړې، زه تا طرف ته متوجه کېږم، یا چې کوم عام استغفار چې کوم دی، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، دا ویل ډېر زیات پکار دی. نو دا ټول ویل مقصد څه دی چې الله نه موږ استغفار سره د الله رضا حاصل کوو. یعنی هر یو ذکر پکې کولی شي، خو چونکې دا د دې میاشت نه مخکې مونږ نه داسې خطایانې شوي وي، او محمود علیه الصلاة والسلام فرمایي کل بني آدم خطاء، هر بني آدم چې دی دا خطاکار دی، و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار پکې هغه دی چې هغه په هغه خپلې خطا او غلطي باندې د خپېمانتیا اظهار وکړي، د ندامت اظهار پې وکړي، او بیا چې کوم دی الله جل جلاله نه بخشش طلب. نو یعنی استغفر الله ویل چې کوم دی نور ذکر اسکار هم کولی شي، خو لیکن دا پکې هم بهترین عمل دی. خجی بل خو چونکې مونږ ګورو رمضان المبارک دا یو د صبر میاشت هم ده، ځکه په دې کې انسان چې دی هغه ډېر د برداشت نه او د صبر نه کار اخلي. د دې په هکله کې تاسو کوم احادیث مبارکې صبر بدله چې کوم دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څومره چې اعمال دي د دې بدله چې دی الله تعالی خپل فرښتو په ذریعه باندې ورکوي. اور دا روزه داسې چې کله د دې اجر وخت راشي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو اخوا شئ، دا زما او د بنده منځ کې خپل هغه د تعلق دی، او څومره اخلاص سره چې دې روزه نیولې وه، توبه استغفار یې کړی وو، بیا ما هغه په بدل کې دې ته بخشش ورکړی دی، نو هغه په بدل کې الله تعالی دا حدیث قدسي دی، دا راځي الفاظ الصوم لی وانا اجزی به، روزه ما لپاره دی او زه به د دې اجر ورکړم، تاسو د دې اجر نشي ورکولی. نو دا دومره لوی عمل دی چې د دې په بدل کې استغفار په بدل کې صبر په بدل کې جنت دی، دا الله بخشش دی. الله تعالی دومره لوی مقام ورکوي چې څه حد نشته. اور یو بل حدیث تاسو د بیانوم، نبی علیه الصلاة والسلام تاسو به دا اورېدلی به اکثر دا بیانېږي چې کله یو ځل خطبې ته منبر به دې ختل نو پیله پوړې به دې چې کله خپې کېښو نو آمین یې وویل، بیا دویم باندې، بیا دریم باندې. نو صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله مخکې خو تاسو داسې نه و کړی، دا ولې نن تاسو داسې وکړو؟ نو وایي بدبخت دی هغه سړی چې د چا په ژوند کې روژه راغو اور روژه په بدل کې د دې په صبر په بدل کې هغه الله نه بخشش وانه غشتو، نو دا خو دې نه بدنصیب انسان نه دی، او دا دې هلاک کړی شي. نو د هغه په امین باندې حضرت جبرائیل امین آمین ویلی دی. نو تاسو اندازه ولګوئ چې هغه څومره بدنصیب انسان دی چې د هغه په ژوند کې روژه راشي اور روژې بیا د دې صبر اور دا توبه استغفار ونه کی اور الله راضي نه کی، نو بیا خو دا روژه هغه نه همداسې لاړو. جی یعنی مونږ له پکار دي چې مونږ په رمضان المبارک کې داسې اعمال وکړو چې هغه باندې مونږ ته الله جل جلاله ګناهونه معاف کړي او بیا مونږ صبر وکړو. یعنی اکثر داسې په معاشره کې خلک وي چې هغوی صبر نشي کولی او د سحر نه تر ماښامه پورې دوی د دې خوراک او څښاک نه صبر نشي کولی، صبر نه کوي بالکل که نه، یا جنګ جګړې پکې کوي که نه چې نو دا نه وي کول پکار په رمضان المبارک کې. بل داسې یو ښکلی شانتې چې کوم بهترین عمل وي په رمضان المبارک کې چې په هغې کې مونږ ته کامیابي په هغې سره میلاویږي او مونږ ته پې بخشش میلاویږي، د الله د اړخ نه رحمتونه په مونږ باندې ورېږي. نو زما په خیال چې هغه یو بهترین عمل صدقه هم ده، د هغې په باره کې تاسو صدقه او خیرات چې کوم دی دا د مونږ خوږ پیغمبر علیه السلام یو طریقه دی. اور احادیثو کې راځي چې نبی علیه السلام کله به چې رمضان راغو نو دومره خیرات صدقات به کولو چې مونږ ویلو چې څنګه یو جکړ یو آندھی چلیږي که نه، داسې به نبی علیه السلام هر چا ته به ورکول. نو دا د هغې سنت اور طریقه دی، اور دا چې کوم صدقه دی دا داسې ګناهونه ختموي څنګه چې اوبه چې دی اور ختموي، نبی علیه السلام فرمایلی. نو لہذا دا یو بهترین عمل دی صدقه خیرات کول. بیا دې کې یو بل عمل چې کوم بهترین اعمال دي الحمدلله موږ د هغه اهتمام کوو، هغه قیام اللیل دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې رمضان کې قیام وکړو په احتساب اور ایمان سره اور هغه په بدل کې الله د هغه ټول ګناهونه شاته چې کوم کړي دي هغه ټول معاف کوي. نو تاسو اندازه لګئ شپې چې ته الله ته ودرېږې، قرآن وورې اور بیا قیام کې، نو دا قیام دومره غور اور دومره فضیلت والا دی. دا هماغه نبی علیه الصلاة والسلام همیشه به تهجد کولو، اور رمضان کې موږ لپاره دا سهولت شو چې موږ په اول ټایم کې ماسخوتن مونځ سره چې قیام وکړو
نو هغه تهجد والا ثواب موږ ته دلته ملاوي. سبحان الله سبحان الله. یعنی یوازې داسې نه ده چې رمضان المبارک کې به صرف به موږ روژه نیسو د سهار نه تر ماښام پورې بیا چې زموږ څه خوښه وي هغه به کوو نه. یعنی مطلب د ماښام نه پس د ماسخوتن نه پس موږ له عبادت کول پکار دي، نوافل کول پکار دي چې موږ نوافل وکړو. بیا دغه شانتې چې پېشمني دپاره موږ راپاسو دغه ټایم کې موږ الله جل جلاله د پاره دیکھیں یو ټول عام خبره چې کوم احادیث رو ثابت کی نبی رسول الله صلی ایمان او احتسابا تاسو ته هر ځای کې ایمان باندې مضبوطی ول بکار دی اور هغه سره خپل احتساب هم بکار دی. څنګه چې تاسو فرمایل چې بعض وخت داسې چې موږ روزه نیولې اور دومره بے صبر شو چې عین مطلب اوس ورځ د موږ مازدیګر ټایم شو یا داسې بل ټایم شو موږ نه برداشت نه کېږي موږ داسې اکټیویټیز کې انوالو شو چې هغه سره بجای د دې چې زموږ روژه مطلب چړته یعنی ښه هغه نه نشي کېدی بلکې خرابېږي. مثال به در باندې نن سبا دا یو موبایل دی موږ شروع شو موبایل کې داسې څیزونه کتل شروع کړو چې هغه په وجه سره زموږ روژه باندې اثرات پرېږدي. دې نه بهترین دا دی چې موږ قرآن مجید تلاوت شروع کړو. قرآن مجید تلاوت سره دا برکات دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک قرآن یو حرف وایي د هغه په بدل کې 10 نیکیانې هغه ته ملاوي. نو دا خو عام حالات کې دي. بیا رمضان برکات سره هغه 10 نیکیانې چې کوم دي هغه تاسو 70 سره ملټیپلای گئی نو دا خبره 700 خبره دي. اور یعنی هر یو شی دومره بڑھ چڑھ کې الله تعالی تاسو لور کوي. اور بیا هم چې باوجود د دې نه چې شیطان لعینم بند دی جنت دروازې هم کولاو دي جهنم دروازې هم بند دي اور بیا هم داسې مسلمانان مؤمنان نشته چې هغه وخت تیرول لپاره داسې بیډ اکټیویټیز کې ځان انوالو کی چې هغه په وجه سره د روژې چې کم ثمرات دي اور چې کم اثرات دي اور چې کم داغي اصل دی چې تقوا مونږ ته حاصل شي هغه تقوی نه مونږ اخوا کیږو. نو داسې نه دی کول بکار. بهتر دا دی چې مونږ خپل روژه چې کم دی داسې څیزونو باندې مشغول کو چې کم هر عمل بهترین عمل دی. څنګه چې تاسو فرمایي ذکر کول، صبر کول، قرآن تلاوت کول، نفل نوافل کول، قیام اللیل کول. اور روژه خو سم روژه مونږ نیولې دی نو روژه کې لږ صبر وکړو. داسې نه چې بس یاره زر کا اور هر څه ما مخې ته کېده اور بس چې کله روژه کولاو کو او بیا داسې طریقه باندې خوراک وکړو چې هغه هر څه زمونږ چې کوم روژې اثرات دي هغه هم ختم شي. یعنی زمونږ اکثر په معاشره کې دا خلک چې دي هغوی د ماښامي دپاره تیاری کوي چې مونږ دا راوړو خوراک او دا ښه ځان ته برابر کړو خو لیکن کوشش په اعمالو کې نه کوي. نو پکار دی چې مونږ اعمالو کې جلدي والي وکړو ووایو چې مونږ د یو نه بهتر عمل وکړو د بل نه بهتر عمل وکړو. لکه اوس قرآن عظیم الشان په باره کې مولانا صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلی شان حدیث مبارک دی چې اقرأوا القرآن فإنه یأتي یوم القیامة شفیعا لاصحابه. یعنی تاسو قرآن عظیم الشان لولئ ځکه چې دا قرآن عظیم الشان به د قیامت په ورځ راځي چې تاسو به شفاعت کوي. نو که چېرته کې مونږ دا خپل عادت نه وي جوړ کړی پکار دی رمضان المبارک کې مونږ خپل عادت د دې جوړ کړو. ګورئ بالکل دا رمضان چې دی دا رمضان څنګه چې الله فرمایي لعلکم تتقون دا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دا روزې مخکې خلکو باندې فرض وي او تاسو باندې ما فرض کړي دي. د دې مقصد څه دی چې تقوا یو ټریننګ وشي. دا یو 12 میاشتو کې یو میاشت د ټریننګ میاشت دی چې موږ 15 وخته موږ جماعت کې کوو مونږ قیام اللیل چې کم کوو دا تهجد دی. بیا بعد کې تهجد اهتمام وکړو 15 باندې موږ چې دی هغه عام ورځو کې بیا شروع کړو. کم ذکر اذکار چې کوو دا ذکر اذکار دی بیا هم زموږ زبان چې دی دومره ذکر لسان و ذکر جوړ شي چې هغه بیا آټومیټیکلی عام ورځو کې جاری هغه نه ذکر. اور بعض تسبیحات مثال به طور باندې استغفار یو تسبیح ویل بیا چې کم دی درود شریف یو تسبیح ویل اور دې نه علاوه چې کم دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم د دې تسبیح کول اور دسې کلمې شریف لا اله الا الله تسبیح کول. دا تسبیحان موږ دومره عادت کو ځان سره کنه چې بیا چې کله رمضان تیر شي نو بیا دا عادت موږ سره جاری وساري. نو د دې بیسیک مقصد دا دی یعنی د دې مطلب دا دی چې موږ په دې رمضان المبارک کې خپل دا نفس صفا کوم او بیا موږ دغه نیک اعمال دومره وکړو چې هغه محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو ذکر اذکار دومره شروع کوي چې الته کې د ستاسو ژبه لمدوي او تاسو مړه شئ. یعنی تر مرګ حالته پورې تاسو هغه د الله جل جلاله ذکر اذکار کوئ. نو یقینا چې مونږ له دا پکار دي چې مونږ په دې رمضان المبارک کې
نیک اعمال وکړو او بیا د دې سره سره دا خپل عادت جوړ کړو داسې نه چې رمضان المبارک تیر شي او بیا مونږ هغه خپل عادتونه چې کم دی یعنی کم چې مونږ ځان له جوړ کړي وي د نیک اعمالو هغه پرېږدو نو داسې نه وي کول پکار. مولانا صاحب یقینا چې رمضان المبارک خو ډېره بهترینه میاشت ده ډېره غوره میاشت ده د رحمتونو د نعمتونو میاشت ده خو لیکن په دې کې اکثر ډېر زیات غریبانان هم وي نو هغوی سره څه کول پکار وي جی ډېر زیات همدردي کول پکار دی دا زموږ د ټریننګ دی که نه جی جی چې کله مونږ خپله وږي یو مونږ خپله نهر یو نو مونږ ته د بل د پیاز او د بل د لوګیوال د هغه یو قسمه احساس پیدا کېږي نو الله مونږ کې دا احساس بلډ اپ کېږي چې بلډ اپ کوډ وایي چې ته لکونو روپو مالک یې ته کروڑونو روپو مالک یې او ستا مخکې دنیا نعمتونه پروت دي او زما امر نشته ته ورته لاس نشې وړی نو دې وجه سره د خپل رور خپل همسایه خپل رشتہ دار د هر چا به ته خیال ساتي او وجه دا دی چې هلته مونږ ته حکم دی چې دا صله رحمي به کې اور قطع تعلقي نه به چې کوم دی کوشش به کې چې دې نه ځان لرې وساتي څنګه چې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې قطع رحمیو کو هغه بیا جنت ته نشي داخله دی پوه شو که نه جي نو دې وجه سره داسې اعمال چې کم هسې کتلو کې ډېر ورکوټې ښکاري خو د هغې فواید اور د هغې چې کم اجر دی الله پنې دومره لوی لوی دی چې هغه نن مونږ ته نه ښکاري خو چې کله مونږ سترګې بند شي نو بیا به مونږ ته پته لګي چې یاره دا څومره قیمتي اعمال او افعال وي جی مولانا صاحب یقینا چې رمضان المبارک خو ډېر بهترینه میاشت ده د رحمتونو برکتونو میاشت ده او په دې رمضان المبارک کې که مونږ وګورو نو زمونږ په دې خلکو کې کمزوري خلک هم وي هغه مالی لحاظ سره هغوی کمتر وي نو آیا هغوی سره په دې کې همدردي کول د هغې په باره کې تاسو مونږ ته بیان وکړئ جی څنګه چې ما تاسو په خدمت کې عرض کړو چې دا میاشت یو ټریننګ میاشت دی جی جی نو دې کې مونږ چې کله خپله اوږې پاتې کېږو کله خپله نهر پاتې کېږو نو دا مونږ ته یو ټریننګ میلاویږي چې یاره څنګه ګوره چې زه اوږې شوم نو ما ته څومره تکلیف میلاویږي نو ما سره خو پیسې شته الله ما ته یو وس ورکړی دی ما سره هر څه شته خو زما یو بل ګاونډي دی یو بل رور دی یو بل رشتہ دار دی هغه سره خو دا وسې نشته چې هغه دا څیز واخلي نو لہٰذا مونږ ته یو احساس الله تعالی طرف نه اور اسلام اور دین طرف نه میلاویږي چې تاسو د هغې احساس وکړئ اور اسم تاسو وګورئ رمضان کې مسلمانانو کې ډېر زیات جذبه پیدا کېږي اور هغې بیا ډېر زیات خیرات صدقات دا خلکو کې تقسیموي که نه نو دا ډېر لوی عمل دی اور دا دومره هغه عظیم عمل دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هېڅ یو څیز داسې نشته چې هغه د جهنم اور ختموي خو صدقات چې کم دي دا داسې څیز دی چې دا ته یو لاس سره ورکوي اور فوري داسې دی چې اوبو په شان په جهنم اور باندې دا اچول کېږي او ستا چې کوم تکالیف دي اور چې کوم راتلونکي مشکلات دي هغه الله دې سره لرې کوي اور کم بلاونه دي هغه تا نه الله تعالی لرې کوي لہٰذا دا زیات نه زیات مونږ ته کول پکار دي یعنی دې سره دوه فایدې کېږي یو خو هغه د جهنم د عذاب دستانه ختمیږي او بل ور سره په دنیا کې مصیبات هم چې کوم دي هغه ختمیږي الله تعالی لرې کوي جی الصدقه ترد البلاء یعنی صدقه چې کوم دی دا هغه ختمیدون کیسز دی د دې دپاره چې تا کوم روان مصیبات وي او کوم هغه تکلیفونه به تا ته میلاویږي هغه تا ستانه ختموي نو یقینا چې موږ له پکار دي چې موږ صدقې هم کوو او د دې غریبو خلکو سره مرسته هم کوو د خپل وس مطابق چا چې څومره وس وي که نه چې پکار موږ له دا ده چې موږ په رمضان المبارک کې د هغه خلکو سره روغې وکړو کومو خلکو سره چې موږ ګوران یو بالکل که هغه زموږ خپلوان وي که هغه زموږ ګاونډین وي او که هغه عام مؤمن مسلمان وي که نه چې نو یعنی د صلې رحمي کټ کول دا یو ښه صفت نه دی بالکل او څنګه چې تاسو وویل چې یو انسان خپل خپلوانو ته داسې بد دعا کوي نو پکار دله دا ده چې د هدایت دعا د ورته وکړي کیدای شي چې د ده په دې دعا سره هغه د ده محب جوړ شي محبت کوونکی جوړ شي نو یقینا چې انسان کمزوری دی خامخا څه کمزوري به د هغه نه هم شوي وي خو لیکن مونږ له پکار دی چې رمضان المبارک کې مونږ د الله جل جلاله د عبادت سره سره مونږ د دې خلکو په منځ کې هم جوړښت راولو یو بل سره مینه محبت باندې ژوند تیرو او بل مولانا صاحب یقینا چې رمضان المبارک خو ډېر ښکلې او بهترینه میاشت ده
خو په دې میاشت کې که چېرته کې یو انسان هغه د ورځې تلاوت کوي، د شپې تلاوت کوي، یا هغه نه د رمضان المبارک په شپو کې د عبادت نه کېږي، یعنې کمزوری وي، نو آیا که د هغې په ځای هغه بیا د ذکر اسکار کوي او ورسره بیا د هغه تلاوت د قرآن عظیم الشان کوي، نو یقینا چې الله جل جلاله به ورله هغه شان د ثواب ورکوي، ځکه چې هغه تاسو کوم حدیث مبارک بیان کو چې ایمانا او احتسابا، یعنی د ایمان له خاطره او د ثواب له خاطره دی به دا شپې تیروي، د ورځې به تیروي، نو پکار دی چې مونږ د ښکلي اعمال او بهترین اعمال چې دی دا مونږ په دې رمضان المبارک کې وکړو. بالکل جی الحمدلله. اور دا یو موقع دی جی، دا الله طرف نه یو غنیمت دی چې مونږ ته الله نصیب کړی دی. ګوري دا څومره خلک دي چې وروستو کم کال رمضان المبارک هغه مونږ سره وي، جی، خو دې کال کې هغې نشته. جی، یو نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې داسې چلو شو چې یو 2 صحابه کرام وي، اور یو صحابي چې کوم و هغه مخکې شهید شو، اور یو چې کوم دی بیا بعد کې وروستو دواړه یو ځای مسلمان شوی وي. نو یو چې دی کم بعد کې چې دی هغه وفات شو ډېر موده پس. جی، جی، نو هغه چاته خوب کې ملاو شو، نو هغه دا خبر وکړه چې یاره چې کم سړی چې هغه ته دا پته ولګېدو الله تعالی وښولو چې کم سړی د بعد کې وفات شوی دی نو د دې درجات هغه شهید نه زیات. جی، نو هغه راغو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړه یا رسول الله دا څنګه هغه شهید اور شهید خو ډېر لوی مقام دی. جی، جی، اور دا خو یو عام مطلب هغه نو هغه چې د دې وجه دا چې دې ته وروستو رمضان ملاو شوی دی یا نه، وایي رمضان ملاو شوی دی اور 100 رمضان راغلی وي دومره رمضان، نو وایي دا یو هر رمضان برکات چې دي دې سبیټ کړي دي. جی، نو د هغه په وجه سره دی هغه شهید نه مخکې ووت، د دوی په عمر کې رمضان رمضان المبارک ډېر راغلی دي. یقینا مولانا صاحب د ټایم د کمی له خاطره به مونږ په دې باندې اکتفا وکړو، سره د دې نه چې ښکلي اعمال بهترین اعمال خو دا ډېر زیات دي، او مونږ د ستاسو نه مننه کوو، شکریا ادا کوو تاسو مونږ له دومره قیمتي وخت راکو. الله جل جلاله تاسو خوشحاله آباد لري. ګرانو کتونکو یقینا چې رمضان المبارک دا ډېره بهترین او اعلی میاشت ده، او دا یو قسم الله زمونږ دپاره یو غنیمت دی. پکار دی چې مونږ په رمضان المبارک کې نیک اعمال وکړو، بهترین اعمال وکړو. الله کریم جل جلاله دې مونږ او تاسو نه نیک او صالحه بندګانان جوړ کړي. تر بل پروګرامه پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.